درنو لیدونکو ستړي مشئ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې سرچینې مني چې په دې ولسوالۍ کې یو ماشوم د طالب ډلې تر پوځي رینجر لاندې شو د دغه ماشوم چې احمد نومیده خپلوانو پرون یونۍ یا یکشنبې د کب پر 15مه اشتسوب ورځپاڼې ته وویل دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده د نوموړي ماشوم خپلوان د پوځي ګاډو د ګړندي تګ او ګاډیوانانو له بې پروایۍ معنا یا شکایت کوي او د دې پیښې تورنو ته سزا غواړي خو په پغمان ولسوالۍ کې د طالب ډلې پازوالانو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي تر دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ورته پیښې شوي دي وګړي د رینجرو او پوځي ګاډو له ګاډیوانانو غواړي چې په ګړندي چلولو او بې پروایۍ سره د هیوادوالو ځان او مال له ګواښ سره مخ نه کړي درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه